السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ او د صحت جامې هم پر تن وي. ملګرو له هر څه نه مخکې که چېرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست، زموږ چینل مې نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې اپډیټ ستاسو پورې په وخت ورسیږي. زه یم برات درمان، تاسې ګورئ پکتیکا ټي وي چینل. راځئ چې ویډیو پیل کړو. خو ملګرو مخکې له ویډیو شروع کېدو څخه ستاسو څخه یوه غوښتنه کوم، که چېرې تاسو زموږ ویډیو خوښه شوه ملګرو بیا هم ښه راغلاست. ملګرو کله چې تاسو سایټ ته داخل شواسئ نو دلته به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې مې انتظار ورته وکړ نو دا سایټ موږ ته راخلاص شي. نو کله سایټ راخلاص شو دلته تاسې ګورئ چې د ما اوس فی الحال 7 افغانۍ دي. دا چې کله 10 ته ورسي نو بیا تاسې کولی شئ چې ویډرا ورڅخه وکړئ. نو اوس تاسې ګورئ چې 7 افغانۍ دي ما. دلته یې کار کولو طریقې هم درته ښیم. لاندې به تاسې راسئ، دلته رول درکوي، نه دلته رول، دلته به تاسې په دې باندې کلیک وکړئ او لاندې دغه دوه اپشن چې وو هغه دوه مو ایکس لیکلي وو، ایکس 2 چې لیکلي وو هغې باندې تاسې کلیک وکړئ. دلته به تاسې دا رقم نمبر درکړي. دا نمبر چې کله 2 سره مساوي شو نو تاسې بیا 0.2 افغانۍ درکوي. دغه تقریبا ما ګیز سهار شروع ورباندې وکړه نو اوس تاسې ګورئ چې ما اوس 7 افغانۍ دي، 7.4 افغانۍ مې دي. دا تاسې کولی شئ چې ټوله ورځ کار پکې وکړئ نو له 100 افغانۍ پورې هم تاسې کولی شئ چې دلته پکې وګټئ. نو ملګرو دلته د کار کولو طریقې هم دغه دي. دلته به تاسو ګورئ اول باندې کلیک وکړئ، بیا به دا دوم باندې کلیک وکړئ، دغه دواړه به تاسو انتخاب کړئ. نو کله چې تاسو دغه انتخاب کړل دلته ګورئ تاسو ته اوس خپله باندې رول درکوي. ما رول روانې دا ویلې ما ته یې 0.2 افغانۍ راکړې، 0.2 افغانۍ راکړې. نو دا کله چې تاسې 10 افغانۍ پوره کړئ بیا له دې څخه کولی شئ چې ویډرا ورڅخه وکړئ. نو دغه دې 0.2 افغانۍ ما ته راکړې. دغه تاسې ګورئ ملتونه ما هلته روان دي. دلته په وروستیو کې بیا ستاسو د ویډرا کولو طریقه هم ښیم. نو کله تاسې 10 افغانۍ پکې پوره کړې، اوس ما دغه دې پوره کړې، تاسې اوس ویډرا ملګرو دغه ده چې ما ویډرا ورځنې وکړه نو په 10 ساعتو کې ما ته روپۍ راورسېږي. کله چې راورسېږي نو بیا 10 ساعته بعد ما ته روپۍ راکوي انشاءالله. نو ملګرو دغه ویډیو نو په راتلونکي کې هم تاسې کولی شئ زموږ چینل کې همداسې ویډیوګانې پیدا کړئ. السلام علیکم.